هر خوا د علم پوهې بل په مشالونه مسلک ځوانا ژوند دې قیمتي کړه جهاد ځوانا دمو آینده هر خوا د علم پوهې بل په مشالونه مسلک ځوانا ژوند دې قیمتي کړه جهاد ځوانا دمو آینده د دین دفاع کړه غافل نشي مسلک ځوانا ژوند دې قیمتي کړه جهاد ځوانا دمو آینده د دین دفاع کړه غافل نشي مسلک ځوانا ژوند دې قیمتي کړه جهاد ځوانا دمو آینده فکر جګړه دا دښمن ایښي دي دامونه مسلک ځوانا ژوند د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداره په خپل ښوونیزو مرکزونو کې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو ته روزنه ورکوي. یا د ادارې د هیواد د مجاهدینو د روزنې طرحه جوړه کړه چې د ریاست الوزرا عالی مقام لخوا منظور شوه. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مشرتابه د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د مجاهدینو د روزنیزې طرحې جزئیات بیان کړل. هدف طرح آموزش مجاهدین هست که سالیان سال در مقابل دشمنان دین و وطن ما و شما مبارزه می‌کردند، اما یا این که به خاطر مصروفیت در جهاد سند تحصیلی نداشتند یا مهارت کاری نداشتند. برای برطرف کردن این خلا ما طرحی را ترتیب دادیم که ان شاء الله حضور شما بزرگواران تقدیم میکنیم. طرح این است که ما دو دوره داریم، دوره لیسه و یا دوره اینستیتوت. دوره لیسه ما مجاهدینی که صنف 9 را سند داشته باشند و یا معادل صنف 9 را داشته باشند می توانند در این برنامه 1.5 ساله شرکت کنه و بعد از فراغت سند 12 را اخذ نماید. نوموړي ادارې د مجاهدینو لپاره ځانګړی تعلیمي نصاب جوړ کړی چې مجاهدین به د روزنیزو دورو په ترڅ کې د ادارې او مدیریت بېلابېل مهارتونه ترلاسه کړي. د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په هر ګوټ کې کولی شي د تعلیمي سویې تر تثبیت وروسته د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د روزنې او زده کړو د دوام په موخه د لیسې او انسټیټیوټ په دورو کې شامل او د هرې دورې په پای کې د فراغت سند ترلاسه کړي. اوس مهال د هیواد په کچه د دغه ادارې په ګڼ شمېر ولایتي امریتونو کې د پوهنې ریاستونو په همکارۍ د مجاهدینو تعلیمي سویې تثبیت شوی او د هغوی لپاره د مطلوبو زده کړو ټولګي جوړ او رامنځته شوي چې دا لړۍ لا هم ادامه لري. په ورته وخت کې د هیواد مجاهدین د تخنیکي او مسلکي زده کړو په روزنیزو مرکزونو کې د زده کړو له زمینې څخه خوښ دي. الحمدلله از امروزی که من خبر شدم خیلی خوش شدم که خوب یک فرصت است و خوب یک طرح یا دیزاین کردن، طرح ریزی کردن دیگه به خاطر مجاهدین که قدر وقت انقلاب در جنگا از درس تعلیم عقب ماندن. امیال یک فرصت است، مملکت ما امن است، امنیت است، کدام مشکلی ندارن. نو اوس په دې موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ ته د خدمت او نور هم غواړو چې تر دغه اضافه د خدمت زمینه راته برابره شي. بعد از ختم رسمیات که وظیفه داریم، بعد از وظیفه از 4:30 الی 7:30 بجه 5 ساعت تقریبا تدریس میکنیم او درس میخوانیم او خوش هستیم. د زده کړو نه خو د اکثریت مجاهدین پاتې شول د جهاد په خاطر باندې، اما مدرسې به یا داسې ځایونه وي چې ناامنه بو یا به دولت په لاس کې وي نشوی به ورتله، نو دغه مشکل و ورنغلل اکثریتونه پاتې شوي. ما خپله درس وویلې سیول انجینري او سمپ 2 سمپ هم پاتې شوه، نو اوس دلته راغلي بیا زمینه مساعده شوه او د امارات نه ډېره غټ تشکر و مننه کو چې د زمینه د ما په شمول ټولو ته مساعده کړه او د دفتر دپاره هم انشاءالله ډېر د موږ به سترګې
خلاص کو چې څه وکړو پلان په څه شکل عملي کړو خپل کارونه سره کوم آماده کړو. ان شاء الله د زده کړې کې موږ هغه کوم کوششونه چې موږ سره استادانو کړي او همدارنګه د اسلامي امارت مشرانو زموږ لپاره دغه زمینه مساعده کړې ده، نو موږ له دې څخه ډېر څه ترلاسه کړي دي او استادان د خیر سکور د ودانیو دلته موږ ته راځي، موږ له نږدې ځای څخه ورته راځو او خپل زده کړې دلته ترسره کوو او موږ له دوی څخه په عملي بڼه باندې او همدارنګه په نظري بڼه باندې دواړه ډېر څه ترلاسه کړي او زده کړي مو دي. دا خو ډېر ګټور دي. موږ خو انشاءالله تاسو هم پوهېږئ چې دغه څومره علوم دي په علومو کې، په اداري بخش کې، په مدیریت بخش کې، په اقتصاد معلومیږي چې دا ټول اداري مغز ده، یعنی اداري ټول کارونه که اداري پلانونه دي، که اداري چلول دي، که هغه کې کمپیوټر ده، که انګلیسي ده، نور چې څه ضرورت په اداره کې دي، کوم معلومات چې دي هغه ټول د هغې نه په واسطه موږ تاسې کولی چې حاصل یې کړو، لاسته راوړو او اداره ښه وچلوو. او دلته چې کوم کسان راځي دلته اکثره یعنې مسؤلیتونه ورله غواړي، څوک مثال مدیرانو په کچه باندې، د امیرونو په کچه باندې، نور له هغه نه ټیټ د مامورینو په کچه باندې ادارې ورله غواړي، د هغو چلولو لپاره چې هغه په ښه ډول په مخ یوسي، د هغو لپاره دا درسونه ډېر مؤثر، ډېر ګټور. زه تن محصل د اشتقاله ولسوالۍ کې د مدیریت په څانګه کې د یو ښه برنامه چې امارت موږ ته په برخه کړې ده. یک تن از محصلین زراعت ولسوالی در اشتقاله هستم. یک چانس طلایی است که ما باید از استفاده بکنیم. یک تن از محصلین اینستیتوت مسلکی زراعتی در اشتقاله هستم و از این برنامه آموزشی مجاهدین در رشته مدیریت سپاسگزارم. من اداره تعلیمات تخنیکی او مسلکی نه دا تقاضا لرو چې دغه پروګرام او دغه جریان ولري او ادامه ورکړي. الحمدلله ما مدیریت تخنیکی او تعلیمی اسلامی کلمه برنامه را ابتدایی کرده است. از این ما بسیار خوش هستیم. ما خواهان عزیز که می ادامه دار شود. د شل کلنۍ دور کې څومره د تعلیم نه محروم او موږ د په کم وخت کې د پروسه برابر کړه. موږ د دین ډیر منندو یو، لیکن چې د موږ د پوره ډیره ښه پروسه برابر کړې د موږ ته باید شکریا ادا کړو. دا چې د مجاهدینو پروسه شروع شوې ده د مسلکیتوب په برخه کې، دوی ته زده کړه ورکولی کېږي، د اداره منیجمنټ په برخه کې دوی اکثره وظیفه‌دار خلک دي، دوی سره د تعلیمي برخه کې د مسلکیتوب برخه کې زده کړه ورکولی کېږي. دا یو ښه اقدام دی. دلته د کومه د تعلیمي سلسله راونه شوې د مجاهدینو لپاره دا ډېره ګټوره ده، ځکه مجاهدین اسلامي زده کړې لري اما د ماډرن زده کړو څخه دی تر اوسه پورې محروم پاتې شوي دي. دا زده کړې د دوی لپاره ډېرې ګټورې دي. د مسلکي او تخنیکي امریت څخه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه درسونه پلان کړي دي، لکه پلانګذاري، مبادی د اقتصاد، مبادی د حقوق، کمپیوټر او محاسبه او داسې نور درسونه چې دوی موږ ته په لاره اچولي دي. د دوی نه ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته قدرداني کوو. ابتدایي درسونه هم په مخکې په انقلاب کې ویلي وو، خو د څه مشکلاتو د وجې نه موږ نه قضا شوي وو. نو نن ورځ د دې امریت د مسؤلینو نه منندو یو چې په دې باره کې موږ ته دا صنف ایجاد کړی تر څو موږ هغه خپل پاتې درسونه دلته تکمیل کړو. په تیر شل کلن جهاد کې او انقلاب کې مجاهدین د زده کړو څخه بې برخې وه، نو فی الحال د زده کړو دپاره ښه زمینه برابره ده او موږ د تخلیقي او مسلکي امریت څخه د زده کړو د زمینې د برابرولو څخه ډېره مننه کوو چې دغه زده کړو دغه وخت چې څونه موده دوی ټاکلې ده دغه موده نور هم وغځي او موږ په ډېر مینه او په ډېر شوق باندې دغه مجاهدین چې دلته معلومیږي چې دغه زده کړې انشاءالله تعالی تر سره تر اخره رسو. بسیار خوش هستیم از تکنیکی و مسلکی که اینجا برای ما زمینه درس خواندن و مهیا ساخته تا که تمام مجاهدین بتانه در عرصه تعلیمی و مسلکی تعلیمات ابتدایی خود را تعلیمات اساسی خود را پیش ببرن. موږ ته دلته د تخنیکی او مسلکی زده کړو صنف کولاو شوی دی چې درسونه لا په ښه شکل سره روان دي او موږ ډېر څه ترې په اداري بخشونو کې یاد کړي دي او لا درسونه جریان لري. دا کومه زمینه چې موږ ته دلته داخل د لیوا کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو زمینه برابره شوې ده، موږ په دې کې په دې کم وخت کې ډېر څه زده کړه. تخنیکي او مسلکي ادارې د لومړي سمستر د منیجمنټ څانګې یو زده کوونکی یم. الحمدلله موږ په لنډ وخت کې ډېر څه په دې اداره کې زده کړل چې مخکې مو نه و زده کړي. او کومې درس چې دلته مجاهدینو ته برابرې سوي دي دا خو یو بعد له وخته د یوې دا ګټه ده او بل موږ چې کله په ادارو کې کار کوو دا د هغو لپاره ډېرې ګټورې دي که په رښتیا هر مجاهد خپله وظیفه په سر ته ورسوي یا دلته راسي درسونه په مخ بوځي نو دا د عوامو لپاره د خنډ دلیل نه ګرځي، نو د هغو کارونه به ښه په مخ وړل شي انشاءالله. مخکې د دې درسونه او د دې تعلیم نه موږ ډېر شاته پاتې وو
حتی په دې وخت کې اوس الحمدلله د دې مشرانو شفقت له وجې نه موږ په ډېر کم وخت کې ډېر زیات زده کړل او د دې استادانو مبارکو خپلو خولو مبارکونه موږ ته ډېر زیات شی او ډېر زیات درسونه ورسېدل. موږ د خدای پاک نه ډېر راضا یو، د امارت د مشرانو نه ډېر راضا یو چې موږ ته د چانس برابر کړی دی. په دې شرایطو کې ډېر شکرګزار یو او ډېر خوښ یو په خپلو درسو باندې. الحمدلله دغه زده کړو څخه دغه برنامې څخه موږ راضي یو او ډېر ښه ارزوو چې دغه برنامه موږ ته روانه ده او د مشرانو موږ ته دغه کار کړی او د مجاهدینو لپاره یو ښه فرصت ده چې باید د مجاهدینو هم د دې څخه ګټه او استفاده وکړي او غیر حاضري ونه کړي. الحمدلله موږ ښه ارزوو، ښه استادان، ښه درسونه، استادان په لاس ښه مواد ورکړل شوي دي چې موږ ته ډېر مفید او فایدهمند دي. الحمدلله موږ مخکې دیني زده کړې کړې وې، عصري زده کړو طریقه نه وه مساعده، نو اوس د تخنیکي او مسلکي لیسې څخه موږ ته دغه د عصري زده کړو زمینه مساعده شوه، اوس د دې درسونه پکې وایي. نو موږ ته د روزګان مشرانو او تخنیکي مسلکي زده کړو استادانو ډېره ښه زمینه برابره کړې ده. عصري علومو په بخش کې موږ دیني علوم کړي وو، خو البته چې عصري علومو نه وو کړي. نو اوس استادانو د دې مشرانو د ټولو څخه ډېره مننه کوو. ډېر ښه استادان دي، ښه مهربانه او شفقت والا استادان دي. موږ ته پر وخت باندې راځي، خپل درسونه راته وایي. نو آینده کې د خیر موږ وکولی شو چې په هره اداره کې په هر ځای کې اداري کار وکړو. دلته خبره دا شی وه چې موږ دغه دیني زده کړې کړې وې، عصري علوم موږ ته په دې په عصري زده کړو باندې موږ نه پوهېدلو، خو د مشرانو د خوا څخه دا لویه پیرزویه پر موږ باندې وشوه چې موږ ته دا زمینه برابره کړله چې دلته په دغه تخنیکي زده کړو کې زموږ سره همکاري وکړي او موږ ته یې ښه منظم استادان ورکړي دي، ښه مسلکي استادان یې راته درولي دي. د دوی څخه موږ ډېر تشکر کوو. قبلا ما در سنگرهای داغ بودیم، زمینه تعلیم و تحصیل برای ما مجاهدین مساعی نبود. الحمدلله فعلا امارت اسلامی ما بسیار خوشحال هستیم که امارت اسلامی افغانستان زمینه آموزش را برای ما مجاهدین در رشته مدیریت از طریق اداره محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی برای ما مجاهدین مساعد ساخته است. فعلا ما دامی درسی که از تحصیل رشته‌ای خوانده شدیم، از استادای خودم بسیار زیاد راضی هستیم و سالا را گذاشتیم که از طریق تعلیم و خواندن کشور خود را آباد بسازیم. از امارت اسلامی بسیار تشکری میکنیم که همین زمینه را برای ما مساعد کرده و درس میخوانیم. فعلا بسیار خوش هستیم و راضی هستیم. همچنان از ریاست معارف تکنیکی و مسلکی بسیار زحمت برای ما کشید، استادا برای ما گرفته و از فعلا از استادای خود بسیار راضی هستیم. بسیار تشکر میکنیم که سر ما زحمت میکشه. د یادونې وړ بلل کیږي چې اوس مهال تر 18,000 تنه پورې مجاهدین د ادارې او مدیریت په برخه کې په زده کړو بوخت دي چې له غوره اغېز سره سم به پرې د پام وړ تشي جبران شي.